بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان خصوصي ښوونځي یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د مایکروسافټ وینډوز 10 نن دوهمه ورځ ده. تیر درسو کې مې تاسو ته وویلې چې کمپیوټر شی ده د کومې کلمې څخه اخیستل شوی، په څو برخو ویشل شوی ده. د کمپیوټر هغه اساسي خبرې موږ وکړلې. نن به په خیر راشو، که مو په یاد وي د هر یو ته یې آیکن ویلې او د ټولو ته یې آیکنس ویلې. دغه ټولې صفحې ته موږ سکرین یا ډسټاپ ویلې. دغه ځای ته یې سټارټ ویلې یا سټارټ مینیو یا سټارټ بټن، او دغه ټولې پټۍ ته موږ ټاسک بار وایو. دغه ځای ته ډیټ اینډ ټایم ایریا وایي. دغه ځای ته نوټیفیکیشن ایریا وایي. دلته مسیج درکوي چې کمپیوټر له کوم مشکل سره که مخ وي. دلته ډسټاپ بټن دې ته وایي چې یعنې هر برنامه مو چې خلاصه کړې وي، لکه دا چیرې مثلا راسن د ډسټاپ صفحه غواړئ، دلته چې کلیک کوئ راسن د ډسټاپ صفحه راشي. که چیرې ما دا کلیک کړی وي نو راشم دلته کلیک کوم، دا کونج کې دلته یو بټن ده، دې ته ډسټاپ بټن وایي. چې کلیک کې راسن یعنې دا مینیمایز کوي، یعنې دا خلاصوي، مثلا دا خلاصوي، دا ټول یعنې دلته راشي مینیمایز. چې دلته کلیک که راسن مینیمایز شو، بیرته ټول دلته دي. ښه، بعد له دې نه موږ راځو په سټارټ مینیو باندې خبرې کوو. او دو ته یې ټاسک بار آیکنس ویلې. دا کولی شي چې دلته ولې دلته موږ اچولي دي، ځکه چې دلته موږ لاسرسی ورته آسانه ولرو له ځای نه. یو برنامه مثلا غواړو چې دلته واچو، مثلا د ورد ده، دلته به راشو موږ ورد دا ده ډبلیو دلته ورکړو، دلته خپله ورد راځي. دلته به راست کلیک پې کوو، دلته وګوره پین ټو ټاسک بار، یعنې دا ټاسک بار کې راته اضافه که. ګوره دلته اضافه شو. هر کله چې ورد پروګرام دې پکار دلته کلیک که راځي. که چیرې زه غواړم چې دا بیرته ایسته کړمه، دلته به راشئ راست کلیک به پکې وکئ، دلته به وګوره ان پین فرام ټاسک بار، دا له ټاسک بار نه لرې که. ماوس چې دا دوه بټنې لري، یو ښي کلیک، یو ښی کلیک او بل چپ کلیک. په ښی کلیک باندې تاسو کولی شئ چې یو پروګرام آیکن باندې کلیک کړئ او بعض تغییرات پکې راولئ، لکه ډیلیټ یې کړئ، نوم ورکړئ، دا بیا مکمل وایو. او په چپ کلیک باندې یو فولډر یو آیکن څه کار کولی شي، خلاصولی شي په ډبل کلیک باندې. ښه، نو په دې باندې پوه شو چې ټاسک بار باندې څه رقم موږ آیکنونه اضافه کولی شو. دې ته وایي ټاسک بار آیکنس. وظیفه یې چې ده په اسانۍ ورته لاسرسی ورته پیدا کولی شو. همدا رقم که چیرې زه اکسل، دلته زه اکسل برنامه ټاسک بار باندې راولم، راست کلیک پې کومه، نو ورته وایم چې پین ټو ټاسک بار، ټاسک بار کې ماته اضافه کړه. په دې باندې پوه شوې انشاءالله. رابه شو نور دغه سټارټ مینیو ده. تاسو ته که دا آشنا ده نو زه به یې تاسو ته معرفي کړم. تاسو کې بعضې مثلا وینډوز 7 ویلی ده، نو دا صفحه ورته بیخي نااشنا ده. دا به زه تاسو ته تشریح کړم. دې کې څه ویلي دي؟ موسټ یوزډ، هغه برنامې چې تا ډېرې استفاده کړي هغه دا دي. ریسنټلی اډډ، هغه برنامه چې آخر ځل تا مثلا کمپیوټر ته اضافه کړي دي هغه دا دي. که چیرې مثلا افیس دې انسټال کړی، کوم گیم دې انسټال کړی، نو ریسنټلی اډډ دلته راځي. فایل ایکسپلورر دلته کلیک کړمه، دلته هم کولی شي چې برنامو ته لاسرسی پیدا کړي، مثلا ډي ډرایو ته لاړ شي، نور ته. او دلته آل پروګرام که زه کلیک کړمه، دلته آل پروګرام کلیک کړمه، نو دلته به ټولې برنامې چې کومې کمپیوټر کې دي هغه دلته راځي. دلته سورت شوي دي د الفبا په اساس.
دلته یې ویلي دي ګوره ریسنټلی اډډ هغه برنامې چې اخر ځل اضافه شوي دي او دا وګوره دا ټول په الفبا تورې باندې اډ شوي دي. که چیرې زما چې په کار وي اکسل پروګرام په کار وي ګوره اکسل په چې شروع ده په ای باندې شروع ده صحیح ده راغی. که چیرې زما ورد پروګرام وي نو زه به چیرته راځم هغه توری چې په ډبلیو شروع وي ګوره دا ښه. دا سټارټ مینیو تاسې کوچنی غټولی هم شئ ګوره دلته کلیک کړئ ګوره دا سایز مې غټ کړه صحیح شه دا داسې هم تاسې په عمودي و افقي ډول دا سټارټ مینیو تاسې غټولی کوچنی کولی شئ. دغه قسمت کې دې ته ټایلز وایي یعنې د دغه سټارټ مینیو څنګ ته څه وایي ټایلز وایي. دا څه شی ده مثلا که چیرې ته غواړې مثلا دا ګیم و دا شیان دي دا مثلا سکایپ ویډیو ده تصویري خبرې پکې کولی دا عکسونه دي دا د هوا حالاتو په اړه مثلا که چیرې ته غواړې پوه شې انټرنټ ولرې کلیک کړه که کوم یو دو کې نه غواړې چې اوسي مثلا دا نه اوسي دلته کلیک او دا انپین فرام سټارټ ګوره وینې لرې شي. اوس دلته زما ډېر شی په کار راځي مثلا د کمپیوټر کنټرول پانل یا ورد پروګرام کنټرول پانل دلته به راشي چې به نوشته کې سټارټ مینیو به ووهې او دلته چې نوشته کې سی او ان یعنې نور توري چې هم نه لیکې دستي درته راځي کنټرول پانل دې باندې راست کلیک کړه او چې ورته وایه ګوره دوه خبرې دلته پین ټو سټارټ دغه سټارټ مینیو کې پین کوي او پین ټو ټاسک بار دلته ټاسک بار کې پین کوي یعنې دلته یې پین یعنې استنجاق کوي دلته یې نصبوي وصلوي. پین ټو سټارټ یې مونږ په کار ده سټارټ مینیو کې مونږ پین کې دلته کلیک کړه چېرته راغی دا ده. که چیرې دا غواړې مثلا کولی شي چې دا دې خواهی خوا انتقال هم کې دلته مثلا بل یو ایسته کې دا چې کې ایسته کې له د ځای نه انپین فرام سټارټ دا وګوره چې انپین فرام سټارټ بل دلته چې اضافه کې مثلا ورد پروګرام زه غواړم اضافه کړم دلته سټارټ دلته یو خو دا ده چې ته دلته پسې ولټېږې ایکسپلور فایل ته دلته آل پروګرامز ته دلته لاړ شي ګوره ورد پروګرام دلته ولټئ او آسانه یې چې ده راسن سټارټ مینیو کلیک کړه او دلته چې وکړه نوشته کړه ډبلیو او دستي راځي دلته به کلیک کې چې به ورته وایي پین ټو سټارټ دلته چې شو سټارټ مینیو کې وګوره چیرې څه شو دا دلته راغی دې ته کسټمایزیشن آف سټارټ مینیو وایي یعنې کسټمایز یعنې غټول کوچني کول. بعضې وخت که چیرې تاسې داسې مشکل سره مخ شوي چې کله چې سټارټ مینیو کلیک کړئ نو ټوله صفحه نیسي هغه له کوم ځای نه تاسې فعالوئ غیر فعالولی شئ پرسونلایز ته راشئ ګوره په ډسکټاپ صفحه باندې راست کلیک وکوئ پرسونلایز ته راشئ دلته به چیرته سټارټ ته به ولاړ شئ دلته به لاندې راشئ ګوره یوز سټارټ فول سکرین دغه سټارټ مینیو فول سکرین غواړم نو تاسو چې کله دلته سټارټ مینیو کلیک کړئ نو څه به وشي دا صفحه به د سټارټ مینیو به فول سکرین خلاص شي فکر مو ده ګورئ فول سکرین خلاص شوله. نو که غواړئ بیرته یې لغوه کړئ پرسونلایز ته لاړ شئ او دلته سټارټ ته لاړ شئ دلته به څه ورته ووایي چې یوز فول سکرین دا به بیرته آف کړئ اوس بیرته په عادي ډول راغله. دا هم تاسې کوچنی غټولی شئ دا مې خو وویلې تاسو ته. بل به راشو بل کوم چیرې موږ وغواړو چې یو پروګرام مثلا موږ له کمپیوټر نه ډیلیټ کړو دلته به راشو اول خو دا چې کنټرول پنل نه هم کولی شو اوس موضوع د سټارټ مینیو ده نو سټارټ مینیو کې څه رقم پاکولی شو مثلا زه غواړم دغه ګوګل کروم د انټرنیټ براوزر ده دا زه ډیلیټ کړم دا به دلته راشي راست کلیک ښی کلیک به پکې وکړئ او ان انسټال انسټال نصبول ان انسټال یعنی غیر نصبول یعنی مخالف د نصبولو یعنی ډیلیټول چې کلیک کې بس نیکست نیکست درته وایي بس هغه به څه شي له منځه به لاړ شي. مثلا که غواړئ کوم بل پروګرام ډیلیټ کړئ زه دا برنامه ډیلیټوم دا چې کلیک کې ګوره چې ان انسټال بس کلیک کوئ خپله ډیلیټ کېږي.
دا و د نن ورځې درس مو، په دې هیله چې زده شوی مو وي.